السلام علیکم ګرانو ملګرو ته شکیباروین یم ستاسو په خدمت کې د رپ پرشته کې نن راغلی یو په دې ویډیو کې د رپ قانون درته بیان کوو چې رپ څه قانون لري. دوستانو په رپ کې ډېر قانونونه شته ولی په دې ویډیو کې ما د رپ مهم قانونونه درته آماده کړي چې په دې ویډیو کې به درته بیان کړم. نو کومو زما ویډیو خوښ سو در سره لایک کامنت ژنګوله سابسکرایب ګرده کور مو ودان مننه. اول قانون در رپ فیت همکاری. فیت همکاری دوستانو اوس په موږ ته څه در وښیو چې یو رپر د بل رپر سره څنګه همکاري کوي. د مثال په ډول یو رپ دوی جوړي په مشترکه ډول هغه ضعیف رپر و قوي رپر ته پیام ورکوي هغه ته وایي ته زما سره باید همکاري وکړي چې زه هم لږ مشهوره سم. هغه ضعیف رپر باید هغه قوي رپر یا هغه مشهوره رپر ته یو اندازه پیسې باید ورکړي. هغه مشهور رپر چې دغه څه غواړي هغه چې هم قبول کړي باره د هغه څخه د همکارۍ پر بدل یا چې یو ځای رپ جوړ کړي د هغه په بدل کې پیسې ځینې اخلي. په رپ کې دا ډېر مهم دی دوستانو. دا په هر هنر کې شته ولی په رپ کې دا ډېر مهم دی. نو اوس تاسو کولی شئ چې وګورئ چې یو رپر د بل رپر سره څنګه همکاري کوي. د یو ټوټه کنار تو تا ابد این مسیر رو ادامه میدم. نو دا اول قانون در رپ و چې درته وموي. دوستانو دوم قانون در رپ ودرېږه تکس یا د بل شعر نه اخیستل. دوستانو تکس یا د بل شعر نه اخیستل هم دغسې کار دی چې مثال نه کېږي چې یو رپر د بل رپر د زړه دردونو خبرې خپل په غزلي کې وکړي. اصلا امکان نه لري په رپ کې نشته. مثلا په نورو هنرو کې شته په پاپ غزلو کې هم شته د مظاهر غزلې د ناشناس غزلې هغه پخواني هنرمندانو غزلې دا اوس هم بعضې هنرمندان وایي شته ځینې کاپي کوي وایي ولی په رپ کې دا شی نشته. دوستانو کوي هم هغه رپر چې دا کار کوي د بل د شعر استفاده کوي هغه پر رپر نه حسابول کېږي. یا بعضې رپران هم شته چې ډېر پیسه‌داره دي د پیسو په زور سره شعر رانیسي. هغه نازولي رپران هم شته ولی هغه اصلي رپر چې دی د زړه درد چې لري هغه چې واقعا د زړه د خلاصه رپر دی هغه خپل شعر لیکي. لزومی نداره رو این ایده شک کنی تو گذر عمر رو نمیتونی با قبض بیمل کنی. ما اینجاییم که هرچی که چشممون دیده رپ کنی کلمه هم زلاله لازم نیست که فیلترم کنین. دا اول نه دوم قانون داره. اوس به دریم قانون در وشي. رپ بتل یا د رپ مسابقه دوستانو په رپ کې داسې یو شی دی چې لکه جنگ. د مثال په ډول یو رپر د بل رپر سره چې شعر جنګي کوي هغه بیا یو موقعیت لري. بعضې د دوه رپران راولاړ سي په یو کافي شاپ کې یا په یو پارک کې یا په یو سالون کې سره یو ځای سي هغه دوی باره شعر جنګي کوي یو بل ته د جنگ خبرې کوي. د مثال په ډول یو هغه ته وایي ته ایلاله غړی بل ته وایي ته داسې نو دې ته دسبازي وایي. بیا دوی کولی شي په اجتماعي څپو کې هم دا کار وکړي. د مثال په ډول هغه نفر راخلي کامرا مخ ته یې ږدي تلیفون مخ ته یې پرېږدي هغه یو شعر وایي چې هغه خپل مخاطب پکښې بیاوي یا بعضې خبرې ورته کوي په د رپ کې. بیا هغه چې دا ویډیو وګوري هغه رپر هم راولاړ سي دستي بعد یو ساعت دوه ساعته دستي شعر ولیکي د جواب په اجتماعي څپو کې ناشر کې. بیا په هغوی کې چې دوی علاقمندان هر چاته ډېر کامنټونه
ورکړله ډېر تشویق شوله هغه ګټلی دی. نو په غزلو کې هم شته یو راپر راولاړېږي یو خپله ریپ ته یو چېرته خبره کوي یو خرابه خبره ورته کوي یا بیا به کوي بیا بل هم راولاړېږي وایي ده ولې ما ته داسې خبره کړې وه بیا هغه راولاړ سي و دغه چې ده ته خرابه خبره کړې وه یا ده ته چټي خبره کړې وه دی هم بس هغه باندې غزله جوړي هغه ته وایي دې ته وایي دیسبازي یا جنګ و جنګبازي خو بالاخره په پښتو کې کراکرا مخزو Home with you, looking like a cyclone hit you. Tank top screaming, Lotto, I don't fit you. You see how far them white jokes get you? Boys like, how Vanilla Ice gon' dish you. اوس به راولاړ سو تکس یا د بل شعر نه اخیستلو رابطل یې د رپ مسابقه و چې درته مې وویل څلورم قانون د رپ د کنسرت پر وخت بل ملګری درلودل. دوستانو زه چې مثلا یا بل هنرمند یا چې هر یوي یو غزل وایي مثال درته وایم غزل تکمیل دی زه په کنسرت کې اجرا کوي بیت یې پلی کوي بیا هغه خپل دا یوازې یو راپر ویلی دی یې وایي بیا بل ملګری لري چې هغه آخري کلمې د ده سره وایي. په نورو پاپ غزلو کې دا شی نسته دا په رپ کې شته دوستانو چې بل ملګری ولري. په پاپ غزلو کې شته چې یو ځایي غزله دوه نفرو ویلي هغه بیا دوه نفري په کنسرت کې هم کولی شي چې اجرا کړي. نو په رپ کې هغه راپر چې یوازې ویلي هم کېږي. تاسو پنځم قانون د رپ و د بل میوزیک نه اخیستل یا د بل شعر نه اخیستل. دوستانو دا هم په رپ کې ډېر مهم دی. د بل میوزیک نه سې کولی چې استفاده وکړي البته کولی سې ولې د هغه راپر د خوا څخه تا ته یو انتقاد کېږي چې تا ولې دا زما د میوزیک څخه استفاده کړې دا چې که د رښتیاګور راپر یې خو دا کار نه کوي خپله ځان ته میوزیک جوړي یا هم د هغه ډاونلوډي بیتانو څخه استفاده کوي چې په یوټیوب کې شته هغه رایګانه دي کولی شي چې هر یو خپل رپ باندې جوړ کېږي هغه لاره شته. دا پنځم قانون د رپو. نو خدای دې وکړي چې دا ویډیو ستاسو د خوښۍ وګرځېدلې نو تر دغه ځایه بس ځئ زما کانال در سره لایک کړئ سبسکرایب کړئ ژنګوله وروئ چې زه نوې ویډیو جوړ کړم تاسو ته خبر درکړي زما ویډیوګانې ادامه لري دغسې به مخته سو فعلا د خدای